الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته. راځم په دې درس کې یا په دې ویډیو کې د تاسو ته لوګو جوړول زده کوم. اکثره ورنه پښتنه کې چې په ورډ کې موږ لوګو جوړولای شو او کنه او جوړولای شي، خو هغه رقم نه څنګه چې فوټوشاپ او کولرډرا الستریټر کې جوړیږي. خو بیا هم داسې نارمل لوګو، عادي لوګو تاسو خپل کاروبار بزنس لپاره جوړولای شئ. لکه څنګه چې دا تاسو په سکرین ښکاري، دا سمپل ساده لوګو ده. د دې جوړول زه تاسو ته په ورډ پروګرام کې ښیم. یو نوی ډاکومنټ مې واخیستو، ورقه مې لینډسکیپ که انزرټ ته راغلم. دلته شیپ کې به موږ او تاسو دغه شیپ والو په نوم د سرکل شیپ به داسې تاسو څه کوئ، ډرا به کوئ. چې کله دا تاسو ډرا کړو دننه خوا نه به دا لږ شان تېرېږي، سپین ځای چې دی دې ساحه به لږه زیاته کوئ په دې شکل. شیپ فارمټ شیپ فل ته ورای شئ، دې فل کلر به نن واخلئ او شیپ آوټلاین ورته لږ شانتې غټ والئ په دې شکل، او دلته ورته بلو کلر واخلئ. په سایز یې نور هم د دې آوټلاین غټولی شئ. دلته ما ورته په دې اندازه واخیستلو. اوس دلته زه لیکم شاه کمپیوټر سنټر. زه راځم انزرټ ته، دلته ورډ آرټ سټایل ولم. ورډ آرټ کې مثال دغه یو سټایل مې واخیستو، په غټ حروفو دلته لیکم شاه کمپیوټر سنټر. دا مې واخیستو، دا لیکل زه غواړم دلته کېږدم. دلته به تاسو 3D سټایل ورکړئ، انتخاب به یې کوئ. رای به شئ شیپ افیکټ ته، دلته به رای شئ وبخئ. رای به شئ دغه آپشن ته ټکس فیل ته، ټرانسفارم کې به دا سټایل ورته انتخاب کړئ. چې کله هم دا سټایل انتخاب کړه، دا به دلته کېږي. دې خوا نه به یې سایز لږ وړوکی کوئ، دې خوا نه به یې سایز وړوکی کوئ، پاس نه به یې لږ سایز څه کوئ، زیات کوئ. بیا تاسو به د ټکس سایز هم لږ شانتې غټ ونیسئ. مثال مې ونیو 2 وي. چې کله هم 2 وي ونیولو، ګورئ اوس دا لوګو ده. دا دلته دا ټکس ځای په ځای کوم، دا لاندې خوا نه د دې دا ټکس باکس چې دی دا کشوم او لږ دې خوا نه راانزرټ کوم. په دې شکل دا لیکل زه دلته ځای په ځای روټیټ کوم. دلته انګلیسي کې روټیټ کوئ او دلته ورته یو ښه فان سټایل به تاسو خپل لیکلو ته د لوګو اخیستی شئ، څنګه چې تاسو کوم لیکل ورته خوښ شو. نور زه مثال سمپل ایریل سټایل ورته علم یا ټایم لاین. دا به لږ پاس پورته کم، داسې دې خوا نه به یې اډجسټ کم. تاسو خپل نظر مطابق داسې جوړ کړئ. دا چې کله جوړ کړم، راځم دلته د انزرټ ته راځم. دلته زه سټار اخلم. مثال دغه سټار لیئر څه چې دی، دلته یو شیپ په دې شکل دلته ډرا کوم. دا مې دلته ډرا کړو، دلته فل کلر بلو کلر ورکوم. په کنټرول ګوت اکدم یو کاپي دې خوا هم ده. بیا راځم دلته لاندې دا نور لیکل ورته پښتو کې هم کوم. انزرټ ته راځم، همداسې دا ټکس علم دلته لیکم شاه کمپیوټر. داسې مثال لږ دا حروف غټوم، صحیح ده. دلته لیکم شاه کمپیوټر سنټر. په دې شکل دلته دا لیکل کوم. دې لیکلو ته هم تاسو کوم ښه فنډ واخلئ. ما ورته کلبیریا واخیستله، بولډ یې کوئ. ټکس باکس والې لیکلې بولډ کوئ. او شیپ ته راځم، د دې ټکس افیکټ ته راځم، ټرانسفارم کې دا سټایل ورته اخلم. دا مې واخیستو، دا دلته زه ږدمه، دا لیکل دلته ځای په ځای کومه. داسې دا ټکس باکس برابرومه. په دې شکل د دې سایز هم لږ زیاتومه، 2 یا نیسمه. صحیح شو. دې ټکس دا هم دلته څه کومه، په دې شکل سایز تاسو څه کوئ، غټ کوئ. دا ټکس هم دلته ځای په ځای کوو. صحیح ده. دې خوا نه هم لږ شانتې داسې کشو، دلته نه دې خوا نه هم داسې کشو. دا به دلته ځای په ځای کوي دا لیکل. صحیح شو. دلته مثال دا داسې ځای په ځای کوي. صحیح ده. نور همداسې راځي، تاسو راشئ انزرټ ته، شیپ ته، دلته بینر دی. دا د لوګو ځینې بینرونه دي. مثال هر سټایل چې ستاسو بینر په کار، هغه بینر دلته تاسو کېدی اډجسټ کولی، برابرولی هم دلته بیا شئ. اوس دا بینرونه دي، دې نه هر یو چې ستاسو خوښ و خپل لوګو ته انتخاب وکړئ. مثال ما ورته دا بینر دلته واخیستلو، دلته دا بینر ږدمه او دې ته هم کلر بلو کلر ورکوم. دا بینر زه په دې شکل داسې لږ دې خوا نه روټیټ کوم. آوټلاین سپین علم او سایز هم دلته لږ شانتې ویټ یې زیاتوم. دا دلته زه په دې شکل ږدمه،
دلته نه روټیټ کوم یا دې خوا نه لږ داسې روټیټ اخلم. دلته پکې دننه تاسو لیکل کول هر څه کول غواړئ لیکلی شئ. دا به زه داسې لږ روټیټ دې ځینه کړمه. دلته مې کېښوده پکې لیکم مثال مخفف لیکم SESCC شاه کمپیوټر سنټر. دا به داسې غټ کړم. صحیح شو. دا هم انتخاب کوي بولډ کوي دلته او لږ ټیک باکس دې خواته غټ کوي. لاندې نه هم اډجسټ کولی شئ په دې شکل. دا بیانر هم ورته ورکړو. منځ کې غواړم عکس ورته ورکړم. راځم انزرټ ته. دلته یو شیپ علم سمپل مثال دغه یو شیپ مې واغوستو. دلته منځ کې هر رقم تاسو کوم کتاب کېښودل غواړئ قلم کمپیوټر هر څه چې غواړئ. زه دلته راځم شیپ فیل ته. همداسې راځم دې کې مثال پکچرز ته فرام فایل ته. دې کې مثال زه یو د کمپیوټر عکس ږدم. مثال په طور همدغه عکس زه رااخلم په دې شکل. دا دلته ږدم. دا چې مې کېښودو سایز یې داسې برابروم. صحیح شو. شیپ آوټلاین د دې آوټلاین ختموم. داسې تاسو ته عکس څه کوي برابر کوي. نو دا ګورئ ستاسو هغه لوګو چې کوم یو شو هغه به داسې برابر ډیزاین شي. که دا زه شاته راوستل غواړم نو شیپ ته به راشئ. شیپ ته او سینډ ټو بیک به یې واخلئ. داسې لږ شانته بیک ویسئ داسې یو ډیزاین او دا انتخاب کړئ همدا شی لږ یې پاس ویسئ په دې شکل. دلته یې برابر کېږي. صحیح شو. بینر ډېر درته غټ ښکاري. ټیکسټ سایز وړوکی کوي داسې 48 کوي. دا بینر دې ځینه وړوکی کوي. بیا دلته برابر یې کېږي. ګورئ ستاسو لوګو به څه شي تیاره وشي. دا تاسو PDF کې سیف کوئ. هر رقم چې سیف کوئ سیف یې کوئ. دا ټیکسټ دی. دې کې تاسو اډجسټمنټ هر څه برابر پاسې وړل غواړئ داسې یو سیسټم باندې دا برابر کوي. کوم ښه سټایل چې د پښتو درته ښکاري پښتو حروفو تاسو دلته ورته یو سټایل واخلئ انتخاب یې کړئ. مثال دا سټایل به والو دا لږ روښانه ښکاري. دا ګوره کوم ساده یو لوګو مونږ په ورډ کې څه که ډیزاین کړه. ستاسو خپله هم ښه لوګوګانې کوشش وکړئ تاسو یې ډیزاین کولی شئ. خپل پریکټس پرې وکړئ. یعنې مونږ همدغه هدف ته چې تاسو ته هر کار په اسانه وښیو. که تاسو هم چېرته غواړئ کمپیوټر په عملي مسلکي ډول زده کړئ شاه کمپیوټر سنټر ستاسو په خدمت کې دی. زموږ پته دلته لیکل شوې